السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو ښه راغلاست. زه یم جاوید خان او تاسو جاوید خان آفیشل چینل ګورئ. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې خپل د فیسبوک اکاونټ ډیلیټ کړئ او نوی فیسبوک جوړ کړئ یا په هر دلیل باندې که چیرې تاسو غواړئ چې خپل د فیسبوک یو اکاونټ ډیلیټ کړئ نو د فیسبوک د اکاونټ ډیلیټولو مکمله طریقه انشاءالله تاسو په همدې ویډیو کې زه درښایم. خو مخکې له دې نه دوستانو که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي یاستئ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل یا ګینټۍ نشان کېکاږئ او هلته بیا آل انتخاب کړئ تر څو تاسو له ټولو نوو ویډیوګانو نه د ټولو نه مخکې خبر شئ. او همدارنګې دوستانو ویډیو ته یو لایک هم ورکړئ. دوستانو د ویډیو باره کې خپل نیک نظریات هم زموږ سره شریک کړئ. دوستانو اوله خبره دا ده تاسو به خپل د موبایل انټرنیټ خلاص کړئ او باید له مخکې نه تاسو باید خپل فیسبوک ته لاګین یاستئ. نور به داسې فیسبوک را خلاص کړئ. دوستانو کلم چې فیسبوک مکمل ډول باندې را خلاص کړو بیا به راشئ دوستانو دې درې خطونو ته او دې باندې به داسې کلیک وکړئ. بیا به دوستانو راشئ داسې سیټینګ ته او سیټینګ کې به دوستانو تاسو راشئ پرسونل ان اکاونټ انفارمیشن دا برخه به داسې را خلاصه کړئ. دې کې به دوستانو تاسو راشئ د څلورم نمبر آپشن ته اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول دا برخه به داسې را خلاصه کړئ. دا برخه چې داسې را خلاصه شوه اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول نو دلته دویم نمبر آپشن ته به راشئ ډي اکټیویشن اینډ ډیلیشن دې باندې به داسې کلیک وکړئ او دوستانو دلته وګورئ ډیلیټ اکاونټ دا آپشن به داسې ټیک مارک کړلی دی نه او بیا به راشئ دوستانو کانټینیو ټو اکاونټ ډیلیشن باندې به کلیک وکړئ. په 21 ورځې کې به د فیسبوک کمپنۍ ستاسو اکاونټ کاملا یا بیخي ډیلیټ کړي. نو دا وه دوستانو د فیسبوک اکاونټ د ډیلیټولو مکمله طریقه. امید دی دوستانو چې ویډیو به خوښه شوې وي. ویډیو ځان سره لایک کړئ او مخکې له ملګرو سره شریکه کړئ چې هغوی ترېنه هم ګټه واخلي. ښه وخت، الله پامان.